او کامیابوي ځکه چې دا کوم خدمت د پاکستان وکړ دا بل چا نشو کولی دا څومره چې د پاکستان قوم خوشحاله کړ دا بل چا نشو خوشحالولی دا کومې کارنامې چې دو وکړې دا کارنامې بل چا نشوې کولی او بل مقصد یې پکې دا و چې د پښتنو تحریک کمزوری کی مقصد دا و سازش دا و چې د پښتنو حقیقي نمائندگان د میدان نه بار کی غرض او مقصد او سازش دا و چې سره جنډه کمزوری کی غرض او مقصد دا و چې د باچا خان بابا مقصد دا و چې پښتانه د میدان نه بار کی خو چې د چا دغه غرض او مقصد او د چا دغه سازش نن لوی نه کوم د خپل پروردگار ډیر شکر ادا کوم ډیر شکر د خپل رب ادا کوم او بیا ورته ویم چې 3 کاله مخکې د دې سرې جنډې خلاف سازش کړو 3 کاله مخکې د پښتنو خلاف سازش کړو 3 کاله مخکې زمونږ لار نیولې وه 3 کاله مخکې موږ د میدان نه بار کولو 3 کاله تیر شو راشئ نن دې میدان ته وګورئ سره جنډه هم شته پښتون هم شته نیشنلیان هم شته باچا خاني هم شته 3 کاله پس هم د هر سازش باوجود د هر کوشش باوجود الحمدلله پښتانو میدان پرې نه خود بلکې پښتانه په میدان کې ولاړ دي ما په دې 13-15 ورځو کې د پښتنو مینه ولیدله د دې بلدیاتي انتخاباتو د الیکشن په نتیجه کې ما د پښتنو بیداری ولیدله ما د پښتنو اخلاص ولیده ما د پښتنو مینه ولیدله او زما د رستم او د سودم غیرتي پښتنو ملګرو مبارکي در کوم دا مینه نن تش رستم او سودم پورې محدود نه ده نن دا مینه او دا جذبه په بونیر کې مخکاري دلته مخکاري مردان کې مخکاري نوخار کې مخکاري پېښور کې مخکاري صوابع کې مخکاري او چارسدې کې مخکاري الحمدلله په ټوله پښتونخوا کې ښکاري او زما برته دا خواستی دلته سټیج نه خو اعلان وشو اسحاق خان له مبارکي ورکړه زه نن مبارکي نه ورکوم زه به نن تاسو له مبارکي در کوم د یو بهترینې او د کامیابې جلسې چې کوم نن تاسو وکړله خیره بله مبارکي به زه تاسو لا په صحیح وخت او په صحیح موقع در کوم او تاسو به انشاءالله دې ته نه پرېږدم چې تاسو هلته ماله راشئ چې تاسو انشاءالله میدان وګټئ زه به تاسو له راځم او زه به زه دلته مبارکي در کوم نن سار ما اخبار راواغشت غالباً چې مشرق اخبارو مشرق اخبار کې د عمران خان بیان سو وی کچھ عرصے بعد بہت جلد لوگ نوکریوں کے لیے اور روزگار کے لیے باہر سے پاکستان آئیں گے نر بچے دے کرا یرا خدایش تک پا دروغ مانی دا خلق وگی کی ہویا کوگی کی نہ پہ ستڑکی گی نہ پہ کدی گی نہ پہ شرمی گی
دا څنګه خوله ده نه کږه شوه نه ستړې شوه نه وشرمېده زما په خیال دله د یو خبرې تمغه ورکول پکار دي چې د پاکستان په تاریخ کې یو وزیر اعظم هم دومره دروغ نه دي ویلي چې څومره ده دروغ ویلي وی د بار نه به خلک روزګار له پاکستان ته راځي یرورا د بار هغه پرېږده دې سودم کې چې کوم غریبانان بې روزګاره دي د هغې د روزګار غم وکړه د بار نه به خلک راځي ته وې د بار نه به خلک راځي روزګار له او ستا د ایف بی آر زوړ چیرمین شبرزیدي پیژنې شبرزیدي داسې داسې پیژنې که نه ده راوستیو وی دا ما زمرې راوستی دی دا به د پاکستان معیشت ټیک کوي دا هغه شبرزیدي بیان نه خبر شوی هغه وی پاکستان دیوالیا شوی دی هغه وی پاکستان معیشت نور د چلیدو نه دی هغه وی که هر څومره موږ خلکو ته ووایو چې تبدیلی خو پاکستان نور د چلیدو نه دی د ده یو بل زوړ ملګری جسټس وجیه الدین احمد دا چې نورو ته به بېایمانه وې د به ټولو ته بېایمانه وې عمران کنه د به په ټولو باندې د غلا الزام لګو د خپل ملګري چې د سره پاتې شوی دی او د په پی ټی آی کې د احتساب دپاره مشر لګولی پی ټی آی کې ورله دا ذمواري ورکړې وه چې ته به په پارټۍ کې دننه که څوک غلا کوي نو ته به د هغې حساب کتاب کې د هغه بیان راغی هغه وایي د ده کور چې کوم دی د دې اول 10 لکه روپۍ خرچه وه بیا 50 لکه روپۍ خرچه شوه دا 10 لکه روپۍ به هم جهانګیر ترین ورکولی او دا 50 لکه روپۍ به هم جهانګیر ترین ورکولی او کدی دا وایي چې دا غلط بیاني ده کدی دا وایي چې دا دروغ دي نو بیا به ته یو بل تپوس وکړم بلکې دوه به ته وکړم چې د دې د حکومت دومره شانداره دی او د دې د حکومت دومره کامیابه دی او د دې د حکومت نه خلک دومره خوشحاله دي نو بیا د پی ټی آی د هغه خپلو وروڼو نه تپوس کوم د هغه کارکنانو نه هم تپوس کوم د هغه ملګرو نه هم تپوس کوم او زما ورسره پوره همدردي ده زما ورسره ډېره همدردي ده ځکه چې صوباړې رالي کله د پکي د پاسه پټوي کله په بالټي کې پټوي کله د کټ لاندې پټوي او کله په ترمس کې پټوي که په ترمس کې صوباړې د پټېدو دی نه نو مشرانو او ملګرو چې دومره شانداره کارکردګي ده که نه نو په دې خپله نښه ولې شرمېږي په دې خپله نښه الیکشن ولې نه کوي او دویم تپوس پتې دا وکړم چې ده به په خپله دا وې چې مہنگائی تب آتی ہے جب حکمران چوری کرتا ہے دا بچا وې دا به عمران وې په خپل انداز کې به وې سنو پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے مہنگائی کیوں آتی ہے پاکستانیوں مہنگائی اس لیے آتی ہے کہ جب اوپر بیٹھا وزیر اعظم چوری کرتا ہے تو نیچے مہنگائی آتی ہے دا د بیانو نو اوس د خپلو سپینګیرو نه هم تپوس کوم د خپلو وروڼو نه هم تپوس کوم د خپلو ځوانانو نه هم تپوس کوم د خپلو کشرانو د خپلو بچو نه هم تپوس کوم چې 3 کاله تیر شو 3 کاله کې نن اوړه راته په څه نرخ ملاویږي غوړي راته په څه نرخ ملاویږي چیني راته په کم نرخ ملاویږي
سبزی ته په کم نرخ ملاویږي، پیټرول او ډیزل ته په کم نرخ ملاویږي، بجلی کم ځای ته ورسېدله، د ګیس نرخ کم ځای ته ورسېده، ګرانی په پاکستان کې کم ځای ته ورسېدله. زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې په یو حکومت کې دومره ګرانی نه ده راغلې چې څومره د دې سړي په حکومت کې راله. عمران خان وی دا ګرانی د بری نصیب را روانه ده ویل نتا بالکل ټیک وایي د بری نه ولې را روانه ده. زه درته وایم دې لاړ او دې د IMF په خپو کې کېناست، دې لاړ د بار ملکونو نه قرضې واغشتلې، دې لاړ د ټیکسونه سیوا کړل، دې لاړ د تیلو قیمتونه سیوا کړل. دا د بار ملکونو نه ګرانی نه راغلې، دا د پخپله پیدا کړې ده. بار ملکونو کې حکومتونه چې کوم دي هغې د خپلو خلکو خیال کوي، هغې په غریبانانو باندې خیال کوي. دا حکومت ته چې په دې کې د غریب ژوند ګران شو، دا حکومت ته چې په دې کې په غریب ټیکسونه سیوا شو، دا حکومت دی چې دلته د پاکستان د معیشت فیصلې د پاکستان د مفاد مطابق نه کیږي بلکې د IMF د مفادو مطابق کیږي. دا عمران دی چې به زه به کچکول ماتوم او کچکول مات نه که بلکې دومره لوی کچکول یې راواغشته چې د دنیا په تاریخ کې یو وزیر اعظم هم چېرته دومره لوی کچکول نه دی ګرځولی چې څومره لوی کچکول د عمران خان ګرځولی. ګرانی کاکا حیدر زندہ باد نا په دې عمر کې چې ته اوس هم د باچا خان د نظریې سره وفا کې کاکا ستا غوندې مشران زنده باد ستا دا ویل چې دا ګرانی د نواز شریف په وجه ده، دا ویل چې دا ګرانی د زرداري په وجه ده، دا ویل چې دا ګرانی په وجه ده. ولې نه تسلیموي چې دا ملک نشي چلولی؟ ولې نه تسلیموي چې دروغ یې ویلي دي؟ ولې نه تسلیموي چې ناکامه دی؟ تسلیم دې کي ځکه چې دا ملک یې داسې ځای ته ورسو چې دا ملک مخکې د چلېدو نه دی. اوس پاکستان له دومره نقصان ورکه چې د دې نقصان نه پاکستان را بار کول به هم یو ډېر لوی جدوجهد اوس غواړي، ډېره لویه ستړې به غواړي. او بیا ملګرو او مشرانو یو خبره به بل هم تاسو سره وکړم. مونږ پښتانه یو الحمدلله، پاکستان زمونږ ملک دی، په پاکستان مونږ نازیږ وو، پاکستان زمونږ وطن دی. خو په دې پاکستان کې بیا په پنجاب کې پنجابی رور آباد دی، په سندھ کې سندھی رور آباد دی په اکثریت، او په پښتونخوا کې پښتانه آباد دي په اکثریت. زه نن تپوس کوم د خپلو هغه وروڼو نه چې هغوی سندھ ته ګوري او پنجاب ته ګوري، د دې به دومره ښه تعلق نی. دا چې کوم پنجاب ته ګوري د دې به دومره ښه تعلق نی چې څومره نږدې نظره پنجاب مشران په خپله پېژنم. دا چې کوم سندھ ته ګوري او د سندھ جنډې لګولې دي دی به د سندھ هغه مشران پېژني نه چې دا څوک دي، کیدای شي نوم مې هم وله نه ورځي. زه د سندھ هغه مشران ډېر ښه پېژنم، ډېر نږدې نه پېژنم. دې پښتنو ته زه وایم چې زما وروڼو دا په کومه لار روان یې تاسو؟ دا کومه لار مو خپله کړې ده؟ که په پنجاب کې پنجابي زما پښتون له مشري ورکوي نو زه به هم د دې شنې جنډې سره د ملګرتیا اعلان وکړم. که په سندھ کې دا برغه جنډه زما پښتون له مشري ورکوي نو زه به هم ورسره ملګرتیا وکړم. خو چې په سندھ کې سندھی له اختیار ورکوي او په پنجاب کې پنجابي له اختیار ورکوي، یا زما پښتنو وروڼو چې دا چا د سندھ او د پنجاب جنډې لګولې دي، تاسو ولې سندھ او پنجاب له اختیار ورکوئ؟
پښتانه په دې وطنو سه پرېږدی سند او پرېږدی پنجاب راشئ د پښتنو سره ودرېږئ او د پښتنو سره ملګرتیا وکړئ. خبره د خپل قومیت ده، خبره د خپلې خاورې ده، خبره د دې پښتونخوا ده. ما ته اکثر خلک وایي چې حیدر خان تا 15 کاله کې مشکلات هم ډېرو، تکلیفات هم ډېرو، ازمایښونه هم ډېرو، دهشتګردي وه، سیلاب و، خو بیا هم ستا په وخت کې کارونه ډېرو، ترقیاتي کار ډېرو. دې کې زما څه کمال نو، دې کې د دې جنډې کمال و، ستاسو د دې جنډې کمال و، ستاسو د مشرانو کمال و. 1947 نه والا 2008 پورې ما نه مخکې وزیر اعلیګان راغلي، ما نه مخکې راغلي. ولې دا سړکونه نه جوړول؟ ولې دا یونیورسټۍ نه جوړولې؟ ولې دا هسپتالونه نه شروع کول؟ ولې د دې پښتنو بچو دپاره د تعلیم بندوبست نه کو؟ ولې دې پښتونخوا د نوم نه ګټه؟ ولې د بجلی منافع نه راوړله؟ ولې NFC اوارډ نه ګټه؟ ولې 18 ترمیم نه ګټه؟ ځکه یې نه ګټه چې د هغې اختیار کله د پنجاب په لاس کې او کله د سند په لاس کې. دا وزیر اعلی او زه پې فخر کوم، زه پې فخر کوم چې زما ریموټ کنټرول، زما اختیار نه د پنجاب په لاس کې او نه مې د سند په لاس کې و. زه پې فخر کوم چې زما اختیار او زما ریموټ کنټرول زما د پښتنو په لاس کې او چې د پښتنو په لاس کې خپل اختیار او خپل کنټرول و، نو نتیجه یې ستاسو وړاندې ده. بیا وګورئ یا په 80 کاله کې 9 یونیورسټۍ یا دې زلمو دپاره په 15 کاله کې 10 یونیورسټۍ چې اختیار د پښتون په لاس کې و. نو یا په 80 کاله کې جنکو لپاره 46 کالجونه یا په یوازې صرف په 15 کاله کې 46 کالجونه. دا فرقی په خپل اختیار کې او په پردي اختیار کې، دا فرقی په خپلو کې او په پردو کې. او زه نن هم په دې جرګې سودم ته راغلم. تاسو خو پوه یې، خو د سودم په خلکو جرګاو کې تاسو خو تیار یې، خو د سودم خلک تیار کې. لومبنۍ مرحله 19 تاریخ، اوس خو وخت هم پاتې نه دی، یو نننۍ ورځ ده پاتې، دا به هم نه ضایع کوئ. ګورئ د جلسې نه پس به هم 1 منټ نه ضایع کوئ. هسې نه کورونو ته لاړ شئ او په کلاره کښېنئ چې ډېره ښه جلسه وشوه. نه، نن به هم ټوله شپه ګرځئ او په خلکو باندې به جرګې کوئ او سبا سهار به بیا راپاڅئ او د شپې پورې به په پښتنو باندې جرګې کوئ انشاءالله. او بیا